کله چې عیسی بیرته راستون شو نو خلکو ورته تود هرکلی وویل ځکه چې هغوی ټول ورته په انتظار وو. بیا یو سړی چې یایورس نومېده او د یوې کلیسې مشر و راغی او د عیسی په پښو کې پرېوت او زاري ورته وکړه چې د هغه سره کور ته لاړ شي ځکه چې د هغه یوازینۍ لور چې 12 کلنه وه د مرګ په حالت کې پرته وه. کله چې عیسی په لاره روان و خلکو د هرې خوا ورباندې زور راوړ. د هغوی په منځ کې یوه ښځه وه چې د 12 کال راهیسې ورڅخه وینه بهېدله. هغې خپلې ټولې پیسې په ډاکټرانو لګولې وې خو هیچا د هغې علاج نشو کولی. هغه د شا له خوا راغله او د عیسی چپنې ته یې لاس وروړ او سمدلاسه یې وینه ودرېدله. عیسی پوښتنه وکړه چا ما ته لاس راوړ؟ ټول منکر شول خو پطرس وویل استاذه ټول خلک درڅخه راتاو دي او د هرې خوا در باندې زور راوړي. خو عیسی وویل کوم چا راته لاس راوړ ځکه زه پوه شوم چې زما څخه یو قوت ووت. کله چې هغه ښځه پوه شوه چې پټه نشي پاتې کېدلی نو په رېږدېدو شوه راغله او د عیسی په پښو کې پرېوتله او د ټولو په مخ کې وویل چې ولې یې هغه ته لاس وروړ او څنګه سمدلاسه روغه شوه. عیسی هغې ته وویل لورې ته خپل ایمان روغه کړې په خیر لاړه شي. عیسی لا خبرې کولې چې د کنیسې د مشر له کوره یو سړی راغی او یایورس ته وویل ستا لور مړه شوه استاز ته نور تکلیف مه ورکوه. خو کله چې عیسی دا خبر واورېده نو یایورس ته وویل مه ویرېږه یوازې ایمان ولره او هغه به راژوندی شي. کله چې عیسی د یایورس کور ته ننوت نو هغه پرته له پطرس، یوحنا، یعقوب او د هغې نجلۍ د مور او پلاره بل هیڅ چا ته اجازه ورنکړه چې دننه ورسره لاړ شي. ټولو د هغې نجلۍ دپاره ژړا او انګوله کوله. خو عیسی وویل مه ژاړئ هغه مړه نه ده هغه خو ویده ده. هغوی ټولو په هغه پورې وخندل ځکه هغوی ښه پوهېدل چې هغه مړه ده. خو عیسی هغه نجلۍ له لاسه ونیوله او ورته نارې یې کړې ای نجلۍ راپاڅېږه. هغه بیرته راژوندی شوه او سمدلاسه راپاڅېدله. عیسی هغوی ته امر وکړ چې هغې ته یو څه ورکړئ چې ویې خوري. د هغې مور او پلار ډېر حیران شول خو عیسی هغوی ته امر وکړ چې د دې پیښې په هکله چاته څه ونه وایي.